ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ډاکټر ناکامورا کوو. ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د هغه ملګري او د کورنۍ 15 تنه غړي کابل ته راغلي دي. ویل کېږي د هغه میرمن، لور او 3 تنه همکاران به یې جسد جاپان ته انتقال کړي. بلخوا د کابل یو شمېر مدني فعالانو او د کابل اوسیدونکو د پاکستان د سفارت نمایندګۍ تر مخه لاریون وکړ. د هغه د مړینې پړه پر پاکستان وراچول کېږي. د ناکامورا په تړاو یو بل خبر هم راخلو. د کامیر هوایي شرکت د خپلو تیارو یوه برخه د ناکامورا په انځور پوښلې وه. یو خبر له پاکستان راخلو. په پاکستان کې په تیرو 2 کلونو کې 629 جونې او ښځې د واده یا د ناوې په نوم په چینایانو خرڅې شوي دي چې هغوی له پاکستانه چین ته تر بیولو وروسته یا هم هلته غیر اخلاقی کارونو ته کېنولې او یا یې چاته په کرایه ورکړي دي او یا یې هم خرڅې کړي دي. ولسمشر غني بیرته افغانستان ته راځو. ولسمشر غني وایي د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د منظم پلان جوړ شي. د ولسمشر غني په مشرۍ تیر ماښام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د مسؤلینو او ټولو اړوند بنسټونو د استازو په ګډون د هوا د ککړتیا د مخنیوي پر څرنګوالي بحث شوی. په دې غونډه کې ولسمشر غني د هوا ککړتیا د مخنیوي کمیسیون پر کار او د دغه کمیسیون د غړو پر بې تفاوتي نارضایتي ښودلې او ویلي دي دوی شخصا د دغه کمیسیون مشري په غاړه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه ککړه هوا لرونکی ښار اعلان شوی. انتخاباتي جنجالونو ته سر ورښکاره کوو. ګلبدین حکمتیار وایي که د ولسمشرۍ ټاکنې دوهم پړاو ته ځي او یا هم باطلیږي باید د رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کولو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت رامنځته شي. نوموړي نن په کابل کې خپلو پلویانو ته چې لاریونې کړی و وویل په هغه مهالونو کې د بیا ځلې ټاکنې وشي چې بایومتریک دستګاوې اغلا شوې او اوس یوازې د رایو خالي صندوقونه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره دي. رحمت الله نبیل ولسمشرۍ ته نوماند رحمت الله نبیل وایي هېواد د جنګي بحران په ګډون ټاکنیز بحران سره هم مخ دی او د دې بحران د ختمولو لپاره باید د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله په ګډون ټول قرباني ورکړي. نبیل زیاته کړې د ملي مصالحې حکومت په جوړېدو سره باید د اساسي قانون د تعدیل او د طالبانو د ادغام لپاره کار وشي. نوموړي دغه راز ویلي هغه سوله چې د پاکستان له ادرسه راځي زموږ لپاره زهر دی. سرور دانش د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش ویلي چې کمیسیون د ژر د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه ویلي یوازینی ټیم دولت ساز و چې د هېواد په ټولو ولایتونو کې رایه درلوده. جنرال عبدالرشید دوستم د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې د ترهګرو پر ضد د پراخو نظامي عملیاتو خبر ورکړی دی. شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي افغان سوله د پاکستان په شمول د ټولو سیمو پر ثبات مثبت اغیز کولی شي او پاکستان به د افغان سولې د پروسې له بریا وروسته د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګریز پیوستون په برخه کې مهم رول ادا کړي. یو خبر د افغان لوبغاړو په تړاو راخلو. د ملي لوبډلې کپتان راشد خان، فرید ملک او جاوید احمدي د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.